دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د شپې شیطان راځي کورونو کې ګرځي، لہذا کم سړی چې کور ته دننه داخليږي نو په هغه ټایم کې دروازه چې بندي نو بسم الله سره دروازه بنده کړي. شیطانان ګرځي چې کوم دروازه بنده شله او په هغې باندې بسم الله نه ده ویلی شي نو دوی وایي وشله زمونږ کار شپې له مونږ ته ځای میلاو شي هغه کور ته دننه داخل شي. بیا کوم کور کې دننه سره خلک ډوډۍ خوري په هغه ډوډۍ باندې بسم الله نه ویلی شي نو دی وایي د شپې ځای هم میلاو شو د خوراک ځای هم میلاو شو مزې شلې. لهذا کوم ځای کې چې تاسو کله هم خوب ماښام دروازې بندوئ بسم الله خامخا وایئ. ښه دا ده چې تاسو آیت الکرسي ووایئ او قل هو الله احد وایئ په هغې باندې فوکئ. شیطان څه د شیطان که هغه د انسانانو نه دی که هغه د پیریانو نه دی هغه به دننه بیا نشي راتللی. الله تبارک وتعالی به د هغو په سترګو باندې پردې واچي دا ورته ځان ته هغه حصار وکړو. لیکن که تا دغه شان دروازه بند کړله او ته اوده شللې نو یقینا شیطان چې کوم دی هغه به بار نه راځي هغه د شپې ځای میلاو شو د شپې ځای ورته میلاو شو نو غلطه چې شپې ځای میلاو شي هغلته بیا خامخا خپله ډاکا اچوي غلا کوي نو بیا به د امنه دی خامخا څه نقصان رسي. د هغې صورتونه دا د نقصان صورتونه یو خو دا چې خوراک کې تا سره شاملېږي، دویم دا تا نه اور چې کوم دی کلاو پاتې شي اور پاتې شي دننه دی کوشش دا کوي چې دا اور راړي کور کې دننه خور کې دا د نقصان ورسي. یا تا نه لوښي کلاو پاتې شوي دي پای کې دننه دی څه نه څه نقصان ورسي هغه هغې کې پکې څه شی واچوي. نو نبي علیه الصلاة والسلام د هغې طریقې ښودلې دي چې تاسو چې کله هم خوراک کوئ نو بسم الله سره کوئ، کله هم دروازه بندوئ نو بسم الله سره بندوئ او دې سره سره کله دا د شیطان د منګک په شکل کې راشي هغه منګک چې کوم دی هغه اور راکاږي پوره دروازه دغه خوره شي. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځل ناستو چې شیطان په نه منګک یې بتی راښکله او د هغو څادر هغې باندې کېښته د درهم ورځې چې کوم د هغو سوځېدو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اذا نمتم فاطفئوا سروجکم کله تاسو ویده کېږئ خپلې دا ډیوې چې کوم دی دا بندوئ ځکه فان الشیطان یدل مثل هذا على هذا فیحرقکم. شیطان راځي په تاسو څخه د دې ګوره د منګانو په صورت کې راشي او دی چې کوم دی خپله کار وکړي تاسو باندې هغه تنبو دی بستره ده او کارپټ دی قالین دی بل شی دی هغه دله وسیځي دا شیطان دا کار کوي. لهذا د هغې نه حفاظت لپاره اول دغه بندوئ بسم الله سره بنده کوئ بیا اور بړ کوئ او دې سره سره دویم دا چې تاسو لوښو باندې له پاسه هغه سرپوښونه کېږدئ هېڅ شی نه کم څه کم یو لرګی پې برابره کېدئ ستاسو مشکیزې کلاوې دي هغه بندې کوئ. او یو حدیث کې دا دی چې پوره کال کې یو شپه داسې وي چې هغې کې اوبه راځي کم لوښي چې کلاوي هغې باندې له پاسې هغه پرېوځي. لہذا که لوښی دی پکې پی پراته دي پای کې اوبه پرتې دي پای کې د خوراک شی پروت دی او هغه اوبه هغې کې ولګېده ته هغه استعمال کړو تا ته نقصان رسي. د دې وجې نه فرمایي چې تاسو هېڅ شی میلاو نه شو یو لرګی پې برابره کېدی دا لوښي خپل چې کوم دی شپې پټوئ. شیطان داسې کوم تاسو باندې حمله کوي ستاسو ته نقصان رسولو کوشش کوي او زمونږ مهربان پیغمبر مونږ ته هغه طریقې ښودلې دي. مسلمان دی چې هغه پرېښې دي د هغه حفاظت طریقې چې کوم دی هغه پرېښې دي که کم شی دی چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دی بیان کړی په دې ځای کې تاسو دا طریقه وښوله چې ډوډۍ په ټایم کې هم شیطان راځي او د شپې اوده کېدو ټایم کې هم شیطان راځي د شپې د اور مړ کېدو ټایم کې هم شیطان راځي نو اور مړ کئ بیا اوده کېږئ بلفونه مړ کئ بیا اوده کېږئ هیټر لګول هغه بند کئ بیا اوده کېږئ. اکثر خلک چې د هیټر کلاو پاتې شي سار خلک کور سوځېدل دی کمره وسوځېده یا چې کوم دی هغه بین دنه ایسار شو هغې د خلک مړه شلو دا د شیطان د عملیاتو وجې دا ټول کارونه بیا کېږي. د هغې حفاظت لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته طریقه وښوله په دې امت باندې مهربانه چې د شیطان هغه تکلیف ونه رسي دی خپل دشمن وپېژني او د هغه نه حفاظت چې کوم دی هغه وکړي نو هغه طریقو کې یوه طریقه دا ده چې دروازې بندوئ اور مړ کوئ هیټر خپل مړ بندوئ چولې خپلې بندوئ سلنډر دی هغه بند کئ چې شپې چې کوم دی هغه بدبو کمرې کې خوره نه شي او تاسو سهار چې کوم دی هغه مړه پاتې نه شئ د خپل لوښي هله پاسه بند کئ کم لوښي الټه کېدو والا دي کولا پکې شی نشي هغه الټه کئ دې لپاره چې تاسو پسې دا شیطان راځي دا تاسو نقصان ونه رسي. دغه شانته ډوډۍ چې خورئ بسم الله وایئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا شیطان ګوري چې کوم د خوراک کې بسم الله نه وي بس د هغه سره شاملېږي او خوراک کې شامل شي. صحابه کرام فرمایي چې شروع کې موږ ناست وو ډوډۍ مو خوړله نو خوراک کې ښه برکت و آخر کې چې کوم دی هغه برکت بالکل ختم شو. تپوس وشو یا رسول الله دا ولې بیا ولله مونږ ټولو بسم الله ویلې وه آخر کې یو کس چې ته راغی هغه بسم الله نه وویلې نو شیطان ورسره شامل شي هغې وجې نه هغه ډوډۍ نه هغه خوراک نه هغه برکت ووتو او د هغې جوړه شیطان چې کوم دی هغه تاسو سره وخوړله. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام ناست ډوډۍ ته بار نه یو جینۍ د وړوکې رامنډې وي او دا کږه وږه روان ده په لکه څوک چې ول دکې ورکې روانوي
دا راغله سیده ډوډۍ ته کېناسته نبي علیه الصلاة والسلام د هغې لاس ونیو شاته یې کړو بل کس راغی رامنډه ونې هغه نو لکه څوک جدي ورکړي او هغه راغی که ډوډۍ ته کېناستو نبي علیه الصلاة والسلام د هغه لاس ونیو شاته یې کړو بیا ورته بسم الله ووایه ډوډۍ خورئ تاسو دغه شان ډوډۍ بسم الله نه بغیر شروع کړله نو دا چې کوم تاسو ډوډۍ خورئ دې کې شیطان تاسو سره شاملې کېږي دې کې بیا بې برکتي راځي دا شیطان تاسو زغلوله دې کې راکولو دې سره ورسولی گویا هر موقع کې شیطان راځي تا نه چې کوم دې کوشش دا کړي تا ته نقصان رسي لہذا دا ستا دشمن دی او د دشمن نه د بچ کېدو طریقې هغه چې چا پیژندل دی هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته ښودلی دي لہذا موږ له پکار دی چې موږ په هر ټایم کې د شیطان د شر نه پناه وغواړو الله څخه هغه د وده کېدو ټایم دی که هغه د خوراک ټایم دی که هغه د مونځ ټایم دی که هغه د عدس ټایم دی که هغه د بیت الخلا ته تلو ټایم دی که هغه په لارې منې تلو راتلو بازار تجارت هر څه کې دغه شیطان کوشش دا کوي تجارت په ټایم کې تا ته وایي قسم وخوره زه خیر دې چل نه کېږي پیسې به زیات میلاوي شي ته به قسم وخورې هغه پیسې کې بې برکتي پیدا شتله رشوت واخله غلا وکړه څه چاته خو پته نشته دی د ټولو صورتونو کې دا شیطان دا کار ته من عملي کوي لہذا شیطان نه امنونه ځان حفاظت دپاره د الله د پیغمبر په طریقو باندې عمل وکړئ دغه ټول عبادت دی دا ټول کارونه تا لپاره عبادت ګرځي الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ د شیطان د شر نه د هغه د وسوسو نه هغه شیطان که انسانانو کې دی او که هغه پیریانو کې دی د هغې د مونږ حفاظت نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین